حوصلې مې ورانه کړې رو تېر شه ور سره بل شملمبې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه. سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واوسئ. تاسو لپاره در پیل شوه د ازانګي خپرونه. نن په خپرونه کې راسره ډېر خواږه میلمانه لکه هر یو درمان صاحب، باور صاحب او عاطف صاحب راسره دي. ستاسو لپاره به موږ دغه برنامه پر مخ وړو. د اختر شپې ورځې دې راغلي یو د خوست ولایت د منګل سیمې ته. دلته ډېر ښایسته موسم دی، شرنه ماحول دی او موږ به ستاسو لپاره ترنم کوو. زه به یې کوم، عاطف صاحب به یې کوي، باور صاحب به یې کوي او درمان صاحب هم ماشاءالله ښه غږ لري. خو دا چې که چېرته یې زړه خوښه شو ترنم یې وکړ نو به یې کړي ستاسو لپاره. نو پیل هم تاسو کوو. تاسو ته په خپرونه کې راغلاست یم درمان صاحب. ډېره مننه کور ودان پژمن مینو ته د اختر مبارکي. خدای دې وکړي چې دغه اختر دوی په خیر پیل کړی وي. رښتیا د موږ د خپلو ملګرو سره د اختریزو خپرونو په دوام چې موږ غواړو د اختر لپاره خپرونه هم جوړه کړو او تر څو دغه د ملګرو سره په سیاحتي یا تفریحي سفر باندې د خوست اړوند قلندر ولسوالۍ دلته یوه غرنیزه سیمه ده، سمسوره سیمه ده، دلته راغلي یو. نو له صمیم سره په ګډه همدغه خپرونه تر پایه رسوو. ملګري به باور صاحب اوس تاسو ته اختر مبارکي، له هغې وروسته به عاطف صاحب هم خپل اختر مبارکي او د ده خوږې خبرې به تاسو اورئ. ډېره مننه. زه هم خپل وار سره د ژمن راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او ورسره د نیکمرغه لوی اختر مبارکۍ هیله ده چې دغه اختر یې له خوښیو ډک وي او خدای دې وکړي چې هره ورځ د ژوند اختر شي. خوشحاله یم داسې یو ماحول کې، داسې یو زبردسته ساحه او سیمه کې چې داسې ملګري سره را یوځای شوي یو ډېر د خوښۍ احساس کوم. او جالبه دغه وه چې صمیم صاحب ویلي چې عاطف صاحب به ترنم کوي، باور صاحب به ترنم کوي او درمان صاحب کې غلی. سو حال دا چې زه یې له عاطف صاحب سره یو ځای کړم او درمان یې لرې کوم. نو زه چې درمان او عاطف صاحب مخکې مخکې ترنم کوم ډېره به سخته وي. نو زه عاطف صاحب نوبت به تاسو ته درکو. راغلاست. ډېره مننه باور او درمان صمیم. اختر دی اول تاسو ته مبارک وي، بیا د ژمن راډیو تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته مبارک وي. امید دی دغه شپې ورځې به په خیر او خوشحالۍ سره تېرې شي او موږ هم غواړو چې باوجود دې چې کارونه ډېر زیات دي خو د اختریزو شیبو د نمانځلو لپاره زموږ ملګري او ټیم لکه مخکې چې تاسو وي دغه ښکلې سیمې ته راغلي یو او له موقع په استفادې داسې یو کوچنی د ترنم بانډار هم د لیدونکو لپاره صفتوي. هیله ده چې دغه شیبې چې دوی موږ سره دي دوی باندې ښې تېرې شي. ډېره مننه عاطف صاحب. ما دغسې نه چې هغه یو اوس ټیک ټاک هم راوتی دغه یو څوک لوی اختر دی وتی چې موږ اعتکاف ته څو ملګري نه وځو. ښه نو ملګرو داسې کوو چې له ملګرو څخه به ځای ځای ترنمونه اورو، شعرونه به ورڅخه اورو. نو درمان صاحب تاسو که شعر لرئ بیا به عاطف صاحب تر څو ځان چمتو کړي، که شعر لري ځان سره هغه به نو تاسو ته پوره شعر وایي. مننه صمیم. ستنېږو به وروسته د سرکو اړخ ته هم او ټول ملګري به اشتراک کوي، په ګډه به ټپې هم وایو. یو دوه بیتونه دي د حیران صاحب، هغه اول کې وایم وایي ځان ته راشي که بهر ته سړی لاړ شي د آرام لپاره چرته سړی لاړ شي ځان ته راشي که بهر ته سړی لاړ شي د آرام لپاره چرته سړی لاړ شي په خپل زړه دې اړولې دې حیرانه په خپل زړه دې اړولې دې حیرانه بیا یې وایو په خپل زړه دې اړولې دې حیرانه کله کله خو چکر ته سړی لاړ شي د آرام لپاره چرته سړی لاړ شي ځان ته راشي که بهر ته سړی لاړ شي
د آرام لپاره چرته سړی لاړ شي د آرام لپاره چرته سړی لاړ شي عاطف صاحب مننه وبخښه هغه ګودر زیم ستاسو یو ترنم دغه یو څه موده وړاندې هغه د ده یو کوم هغه و شعر و که نه تاسو ویلی و بیا ډېر علي دې ویلی و ده په خپل هغه ټولنیزه میډیا کې هم په هغه خپل وال باندې شعر کړی و که لطف دې وي هغه به ډېر خوند وکړي. صحیح ده زه خو وایم چې لږه دا ونډه به تقسیم کو د نور ملګري هم چې د بانډار کې هغوی به هم لږ څه ووایي وروسته به بیا انشاءالله هغه ته هم لاړ شو او صمیم صاحب پلان څه دی څه سروکی تاسو لرئ ټپې څه به اوسي صمیم زما خو داسې خوښه ده چې ټپې به وي په ګډه باندې صحیح داسې آسان سور که چې تاسو ته یاد وي تاسو راسره پکې لاړ شئ صحیح باور صاحب او درمن صاحب کوم سور کې ستاسو خوښ دی عاطف صاحب چې واخلې که نه هغه به عاطف اسانه صاحب ځکه اوس دغه ما صدارت به تا ته درکو صحیح ده ته یو سروکی راواخله او موږ به مخته لاړو. وایي په دیوال جکه سره لاسونه وای وای چې مسافر لالی دی وکړې دیدانونه وای وای په دیوال جکه سره لاسونه وای وای چې مسافر لالی دی وکړې دیدانونه وای وای چې مسافر لالی دی وکړې دیدانونه وای وای مسافر تشوې خواره زه شوم وای وای خواره دې مور شه چې سفر ته دې لېږي نه وای وای په دیوال جکه سره لاسونه وای وای چې مسافر لالی دی وکړې دیدانونه وای وای خدای دې په ژوند خوشحاله مه کړه وای وای اوس مو نو څه یې چې دعا درته کومه وای وای په دیوال جکه سره لاسونه وای وای چې مسافر لالی دی وکړې دیدانونه وای وای چې مسافر لالی دی وکړې دیدانونه وای وای که ډېرې پټ کړم نه پټېږې وای وای سترګې مې ویایې د دردمن زړګې لونه وای وای او ته لیوانی لیوانی ګرځه وای وای په کلي ګرځه چې ډاډه در باندې یمه وای وای کور دې شپوړس خدای روښه وای وای چې شپوړس ورځې دې په کور کې پوتې شمه وای وای کلي بیا پولس چاپیر دی وای وای د مو بدماشایو راڅه دې کړي دي نه وای وای راشه قسم را سره وکه وای وای کنه زاولی می ساته در سره زما وای وای ای تو بڼ اغزي تورونه وای وای ای مو د زړه لمنې بیا ورخاښې دي نه وای وای زما او ستا ترمنځ څه دی وای وای هسې مې ستا له غمه خدای نه خلاصوي نه وای یا په دیوال جکه سره لاسونه وای وای چې مسافر لالی دی وکړې دیدانونه وای وای چې مسافر لالی دی وکړې دیدانونه وای وای ناس په بې نازه خلکو مکړه وای وای قدم زما پلې موږده چې ناز دې وړمه وای وای زما
زما د زړه له عشقه تور کوی وای زما ازار د له بچو زما ینا وای عاطف صاحب جاکشا اتړ تما شرمېږه وای وای لا دی ولګي نه دی کوي څوک دی دانو نه وای وای څنګه مینا منل چې زیبه وای وای څنګه خالی دربار ته پاتې شوم میانه وای څنګه کالاره کالارې شوه وای وای چې مسافر لالی مې ورک لکه لیشونه وای وای ماته پرې کړی ځواب راکوی وای وزه دې له بلې یارانې ویستلی یمه وای وای ستانه دې زړه دې صبر اولو وای وای د زیاراتو ملګې په لاپې لاپې خورم وای وای خدایا تلس کاله شپه کړې وای وای سبای مکړې لالی بل وطن ته ځینه وای یا په دیوال جګه سره لاسونه وای وای چې مسافر لالی دی وکړې دیدانونه وای وای چې مسافر لالی دی وکړې دیدانونه وای وای زبردست سبا مې ستا په تهمت وژنې انګړ جارو که چې په شړه مې وینې زینه ډېره زیاته مننه له ټولو ملګرو څخه واقعا زیات خوند یې وکړم خوشحاله اوسئ نو داسې کوو چې اوس په ځان ته راشو که صحیح خوښه مو وي زه به درته یو غزل ترنم کړم عاطف صاحب خوند به وکړي. تاسو په اجازه خوند به وکړي صمیم مهرباني صمیم صاحب موږ دغه مایک هم درکړو څو دغه ستاسو غږ ښایسته نیول شوي ښه نیول ډېره مننه نه د چا یاد مړ کړمه نه په ژړېدو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه نه د چا یاد مړ کړمه نه په ژړېدو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه کېنه چې دا شیبه به هم راته بې خوند شي کینه چې دا شیبه به هم راته بې خوند شي یقین چې دا شیبه به هم راته بې خوند شي عاطف صاحب تا ته به ګورمه قاتلې چې تر څو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه نه د چا یاد مړ کړمه نه په ژړېدو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه درد بې کسی او بې وسیله دوا وختلا درد بې وسی او بې کسی له دوا وختلا دا څو ماښامه تش ګیلاس ته په کتو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه نه د چا یاد مړ کړمه نه په ژړېدو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه زهر په څو دې دوکاندار زه په څو مرمه یا زه دې ستړی کړم ستومانه خدای دې مړ کا
که زما نشوې جانانه خدای دې مړ کا که زما نشوې جانانه خدای دې مړ کا یا زه دې ستړی کړم ستومانه خدای دې مړ کا که زما نشوې جانانه خدای دې مړ کا ته چې زما په مخ کې بل د لاسه نیسې ته چې زما په مخ کې بل د لاسه نیسې د خبره به شي ورانه خدای دې مړ کا که زما نشوې جانانه خدای دې مړ کا او سایل قدر ته څومره خیر کړې او سایل قدر ته څومره خیر کړې په هغې دی پښېمانه خدای دې مړ کا که زما نشوې جانانه خدای دې مړ کا یا زه دې ستړی کړم ستومانه خدای دې مړ کا که زما نشوې جانانه خدای دې مړ کا که زما نشوې جانانه خدای دې مړ کا عاطف صاحب ډېره بښنه غواړم ستاسو هم ډېره مننه باور صاحب ډېر ښه ترنمونه کوي عاطف صاحب خو زموږ تاسو نه یې ځان پټ کړي دغه په هغه هیرو کې غمای دی لال دی بالکل خبره دا ده چې لیدونکي هم په دې پوهېږي چې موږ دلته کوم ملګري راټول شوي یو لکه داسې هغه مسلکي ترنم کوونکي نه یو خو صرف د یوې ادارې همکاران یو او هیله ده دوی به موږ وزغمي که هر څنګه وه نو په دې خاطر دا هر ملګري ته چې ونډه رسیږي هغه به خپله برخه ترنم کوي عاطف صاحب کله ترنم خوند اخلي غزل نه د خوند واخلي ډېر ښایسته غزل انتخابوه او یو بالکل ښه غزل انتخابوي نو باور څنګه دی خوښه ولا سخته شوه چې دا مخکې تعارف مو وشي او بیا هغسې ویم نه لومړی خو خصوصا د عاطف صاحب په اجازه او عاطف صاحب مخکې ترنم کول ډېر سخت دي بیا درمان صاحب او بیا ښایسته سمیم صاحب بیا زما خو اوس په پرې کې راغلي یو ووایي کوم ارشاد موږ ورته غواړو په اجازه د عاطف صاحب درمان صاحب پاڼه بابونه رپې چې باد نه وي پاڼه بابونه رپې چې باد نه وي هر سړی قابل د اعتماد هر سړی قابل د اعتماد نه وي پاڼه بابونه رپې چې باد نه وي هر سړی قابل د اعتماد نه وي هر سړی قابل د اعتماد نه وي بېشکه ډېر ښه هغه زړه سینې نه د ویستلو دی هغه زړه سینې نه د ویستلو دی هغه زړه سینې نه د ویستلو دی کوم زړه کې چې مینه د هېواد کوم زړه کې چې مینه د هېواد نه وي هر سړی قابل د اعتماد نه وي هر سړی قابل د اعتماد نه وي او درمانه کلکه غاړه ور
کړم آشنا وي خو لکه غاړه ورکړم آشنا وي خو کلکا غاړه ور کړم آشنا وي خو دومره وي چې نو مې راته یاد نه وي دومره وي چې نو مې راته یاد نه وي هر سړی قابل د اعتماد نه وي هر سړی قابل د اعتماد نه وي پاڼه به ونه رپي چې باد نه وي پاڼه به ونه رپي چې باد نه وي هر سړی قابل د اعتماد نه وي هر سړی قابل د اعتماد نه وي هر سړی قابل د اعتماد نه وي د سترګو رپ کې سړی بوځي د وختونو شاته خدای خبر څه وي د دې ځینې تصویرونو شاته واه زبردست عاطف صاحب ستا واره غلی دی نو یو دوه بیتونه ترنم کوم نن خو ستونه مې فعال نه دی ځکه د اختر کې سړی د وریژې غوړي او دغه شیان خوري ټول ستوني باندې تاثیر کوي مهران صاحب وایي په پاڼه پاڼه په هر باب جانان دی جانان کتاب دی او کتاب جانان دی په پاڼه پاڼه په هر باب جانان دی جانان کتاب دی او کتاب جانان دی دا جدائی مطبعات کے نغختے دا جدائی مطبعات کے نغختے ہو زی وگمایا ما گلاب جانان دے زی وگمایا ما گلاب جانان دے جانان کتاب دے او کتاب جانان دے دا آخری بیت بیا ہو رہی کا شکر دے زمہران خشاوے اما شکر دے زمہران خشاوے اما شکر دے زمہران خشاوے اما شکر دے ما پس خراب جانان دے شکر دے ما پس خراب جانان دے جانان کتاب دے او کتاب جانان دے ډېر عالي و. ډېر خوند یې وکړ عاطف صاحب. فکر کوم ډېر وخت به پاتې هم نه وي که څنګه داسې پروګرام رانغاړو وروستی ټپې به ووایو که خوښه مو وي ټپې سمه ده بس نو ستا ته خوښې موږ به هغه ټپې خواته به لاړ شو که څنګه ده عاطف صاحب تر زره وخت هم که تاسو ته څه صحیح طرز که احسان موږ به هم در سره بدرګه کړو که نه یوازې به پاتې یو زه ته بسم الله کوه مخ اغزی کرلی نا دے یا جانان زمون کلی تولی نرازی نا خد چتا لارې جدا کړې چې ملامتا درته زه نشم میانا د خوشالو دښمن ته وایا سبا اختر دی څوک دې نه ازاروي نه له ګلابونو
ښایسته لالیما کوه بدرنګ بدرنګ خویونه مخ دې د یو میلیون روپو دی که مسل خوی دې د روپۍ نه دا میینه زمې له خپل لالي زارېږم هر څوک چې خوږ لالی لاري ترې زار دې شینا د زنکدن سلګۍ پورو کړه دښمن چاپېر دی یاره خوا در سړوینه په جګو غرو کې مې ناستی شو سترګې مې ښکار کړي زړه مې غم راټولوینه توره زما د پلار منصب دی دا نور علم چې لا پکړې خندا راځي نه دومره نازو نه نخرې مه کړه په مور به ګران یې یا زه دې څه پروا لرمه ځان یې زړو جامو کې جوړ کړو لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینا او په جګو غرو بساره خیجو په زنګنو بماته و ژړې ګلونه یا په جګ غرو د خدای نظر وي په سر یې واورې وروي لاندې ګلونه په جګو غرو کې د مرګی شه چې جنازه دی چې جنازې به زه د پیغلې په مټوړینه وایه که نه نه منه دی زبست دی والا ځکه موسم داسې هغه دی باراني غوندې دی موسم خمار خمار جنان جنان څنګه دی کوو ستاسو څنګه په کار د ژمن تلویزیون او ژمن راډیو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو خدای دې وکړي زموږ سره مو د نن خپرونه اورېدلې وي او خوند مو ترې اخیستی وي له خپلو ګرانو همکارانو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ سره په خپرونه کې راغلل ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه اور ما بعد زموږ نور وخت د خپرونې سره پاتې شئ نور خپرونې هم زموږ جریان لري دیرو سلیم اورا نکړې رو تیر شا اور سره بل شملم بې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه